نو عزتمندو د عاشورې ورځ دا ډیره برکتی ورځ ده. حضرت مولانا شهید شیخ ادریس رحمه الله وی چې بعضی علماء لیکلي دي، بعضی علماء دا خبره لیکل اگر چې اکثر علما چې کم ده هغه ورسره متفق نه دي، خو چې بعضی علماء لیکلي دي چې په دې ورځ باندې الله سبحانه و تعالی لسو پیغمبران چې کم ده هغه خوشحالي ورکړي ده، او لسو پیغمبرانو له دغه خوشحالي په وجه باندې چې کم ده الله پاک د عاشورې د ورځ چې کم ده د برکتی ګرځولې ده. یو دا چې د حضرت آدم علیه السلام کله ځمکې ته راکوز شو، نو د آدم علیه السلام توبه چې کم ده هغه الله سبحانه و تعالی قبول کړه د دې عاشورې په ورځ باندې. حضرت نوح علیه السلام له کشتی چې کم ده هغه د جودی په غر باندې چې کم ده هغه ودرېده. حضرت ابراهیم علیه السلام له الله پاک د اور نه نجات ورکو په دې عاشورې په ورځ باندې. موسی علیه السلام الله د فرعون د ظلم نه او د هغه د جبر نه چې کم دی هغه الله پاک نجات ورکو، فرعون چې کم دی الله پاک غرق کو. حضرت یونس علیه السلام الله پاک په دې لسم د محرم باندې د مئی د خېټې نه چې کم دی د نجات ورکړو. حضرت ایوب علیه السلام له الله پاک د بیماری نه شفا ورکړي و. حضرت یوسف علیه السلام ته چې کم دی الله پاک هغه رهایی ورکړه او هغه د خپل خاندان سره چې کم دی هغه میلاو کو. دغه سی یعقوب علیه السلام له الله سبحانه و تعالی د سترګو نظر چې کم دی هغه دوباره ورکو په دې ورځ. دغه سی عیسی علیه السلام الله پاک چې کم دی هغه اسمان ته اوچت کو. حضرت سلیمان علیه السلام له الله پاک بچاحت ورکو. شیخ صاحب چې دا لس خبرې چې کم دی دا په دې ورځ باندې شوي دي عزتمندو. نو لسم د محرم چې کم ده دا ډیر د فضیلت والا ورځ او ډیره برکتی ورځ ده. په دې ورځ به چې کم دی نبی علیه السلام هغه روژه نیوه او دې ته چې کم دی یوم عاشوره وی. نبی علیه السلام پوښتنه وکړه خلکو به روژه نیوله. نبی علیه السلام پوښتنه وکړه تاسو ولې روژه نیسئ؟ نو هغې ورته وویل چې موسی علیه السلام له الله پاک د فرعون نه نجات ورکړی و، د هغې په وجه باندې موږ دا روژه نیسو. نبی علیه السلام وفرمیل چې بیا خو موږ زیات حقدار یو دا چې موږ دا روژه ونیسو. نو پیغمبر علیه السلام به دا روژه نیوه. بیا چې کله رمضان مبارک نو فرض شوی عزتمندو، نو دا روژه چې کومه دی دا په دې امت باندې فرض و. خو چې کله الله سبحانه و تعالی رمضان مبارک فرض کو، نو دی یوم عاشورې د روژه چې کوم ده دا استحبابي حکم ته پاتې شوه چې صرف مستحب والی اوس په اخره چې مستحب ده شي مسلمان دا روژه ونیسي. نبی علیه السلام نه پوښتنه وشوه د الله رسول که مونږ دا روژه نیسو نو څه به یې پکې؟ پیغمبر علیه السلام وفرمایل زه امید ساتم چې الله سبحانه و تعالی به تاسو ته د یو کال ګناهونه معاف کړي دا چې تاسو دا روژه ونیسئ. نو دا روژه چې کوم دی عزتمندو دا نیول دا ډیر زیات ثواب لري. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه امید ساتم دا چې تاسو دا روژه ونیسئ الله تعالی به ستاسو د یو کال ګناهونه معاف کړي. او چې کله پیغمبر علیه السلام ته خبر وشو چې دا روژه چې کوم دی دا خو یهود هم نیسي، نو نبی علیه السلام وویل چې د یهودو سره چې کوم دی مخالفت پکار دی. ګوره عزتمندو پیغمبر علیه السلام د یهودو سره فر عبادت کې هم مشابهت نه کوي، په عبادت کې هم د هغوی مخالفت کړي. نن مسلمان چې کوم دی هغه د یهودو په قدم باندې د هغوی په طریقو باندې چې کوم دی نن مسلمان روان. او پیغمبر علیه السلام زموږ پیغمبر به د یهودو سره په عبادت کې ځان نه مشابه کاوه چې د هغوی په شان عبادت یې کړی. په عبادت کې به هم چې کوم دی هغه د یهودو مخالفت کوه. نبی علیه السلام وفرمایل لئن بقیت الی قابل که زه چېرته آینده سال ته پاتې شم او آینده سال ژوندی وم زه لأصومن التاسعه، نو زه به چې کوم دی د دې لسم د محرم سره نهم د محرم چې کوم دی هغه روژه به م زه نیسم. نو عزتمندو دا روژه چې کومه ده دا ډېر د برکتي روژه ده، ځکه چې پیغمبر علیه السلام دا روژه نیولې ده او په احادیثو کې چې کوم دی فرمایلي دي. نو موږ له هم دا پکار ده چې موږ د دغې ورځې د روژه ونیسو، یا ورسره نهم د محرم الحرام ونیسو، یا ورسره یولسم د محرم الحرام ونیسو. خو دا روژه چې کومه دی دا ونیسو د دې دپاره د ثواب په نیت باندې چې الله سبحانه و تعالی په دې باندې زموږ ستاسو ګناهونه معاف کړي. ځکه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه امید ساتم که تاسو دا روژه ونیو نو الله سبحانه و تعالی به ستاسو د یو کال ګناهونه چې کوم دی هغه معاف کړي، د یو کال ګناهونه. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه دا امید ساتم. نو عزتمندو روژه چې کوم دی زندگی هغه اسیم روانه ده. کچا بغیر د روژې نه دا ورځ واړېله نو هم هغه تېره شوه، کچا په روژه کې تېره کړه هم تېره شوه. عزتمندو خو دا هغه ابدي زندگی دپاره چې کوم دی لږ تیاری کول دا ډېر عظیم
عظیمه خبره ده ځکه مخکینی امتونه داسې تیر شوي چې د هغو ډېر شی عمرونه و هغو ډېر عملونه کړي دي او موږ له الله سبحانه وتعالی عمرونه لږ راکړي دي خو چانسونه یې راله ډېر راکړي چې موږ او تاسې د هغه امتونو د امتیانو چې کم دی د هغې مقابله په عبادت کې وکړو نو دا هم زموږ او ستاسو سره چې کم دی یو پیکج دی چې ما او تا دا روژه ونیسو په دې سره زموږ ګناهونه الله سبحانه وتعالی د یو کال ګناهونه چې کم دی هغه معاف شي دغسې الله سبحانه وتعالی به موږ تاسو له اجر چې کم دی هغه څومره راکوي هغه د هر انسان د عمل پورې خبر چې هغه څومره په اخلاص باندې روژه نیسي الله تعالی د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين